په کابل کې د پاکستان او اسرائیلو پر ضد یوه اعتراضیه غونډه جوړه شوه. په دغه مراسمو کې په پاکستان کلکې نیوکې وشوې چې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کوي. جفایی که در حق مهاجرین میشه و بالخصوص از طرف ممالک اسلامی میشه، اینمی اخلاق انصار است، اینمی حافظه تاریخ ما، ارزش‌های اسلامی ما، فرهنگ مشترک منطقه را که مدعی هستیم که ما زاده و زادگان یک فرهنگ مشترک در این منطقه هستیم. امیست پاکستان محکوم است. کشورهای همسایه اگر در قضیه افغانستان یدشون منفی است به شدت محکوم است. همدارنګه په دې مراسمو کې د اسرائیلو په ظلمونو هم نیوکې وشوې چې له کلونو را په دې خوا د فلسطین په مسلمانانو ظلمونه کوي او ملګري ملتونه د هغوی د ظلم په وړاندې هیڅ غبرګون نه ښکاره کوي. به والله برای همه ما شما فرض است جهاد بکنیم. اگر نمیتوانیم به حق برادران فلسطینی ما دعا بکنیم که خداوند اونها را یاری و نصرت بکنند. در جهان 2 میلیارد مسلمان است، اگرم 6 میلیون یهود پیش انداختید نه نیست؟ همین حالی چی حال است؟ 22 مملکت اسلامی همسایه اسرائیل است. چی میکنن؟ کلش غلام بچه های امریکا نیست؟ بیاین پوستکندک گپ بزنیم به اصطلاح ما که سپین خبری وکړو. د دې مراسمو ویناوالو له ګاونډیو هیوادونو غوښتل چې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند لاس واخلي او د نړیوالو قوانینو مطابق د کډوالو حقونو ته درناوی ولري. همدارنګه د اسرائیلو د هغه ظلمونو کلکه غندنه وشوه چې د فلسطین له مسلمانانو سره یې کوي.